أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تیرہ جمعہ میں خبر شروع کرے و تاسو تاودا کہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اعلان کرے دے او بیا دا پیغمبر علیہ السلام پا واسطہ دا خبر منتم دا کہ تاسو نصیحتو کے نصیحت دا دے چے خلقو تا دا جنت او دا خوشحالو خبریو کے چے پزڑکے دا اللہ او دا جنت مین پیدا شی او خلقو تا دا عذابونو بیانو کے چے کم عذاب حقیقت کے روان دے دا قبر او دا آخرت چے دا دوی پزڑکے یر پیدا شی او دوی اللہ سر او رسول سر او آخرت سر مین پیدا شی او گناہونا پریدی ترغیب و ترہیب ورتوی تبشیر و تنذیر ورتوی او بیا فرمائی فإن الذکر تنفع المؤمنین. منافقان با دیر کم فیدہ لی کافر بم دیر کم فیدہ لی خوچ زڑکی پوری ایمانی او سوچا مسلمانی نو آغتا با دیر فیدہ ملوشی. او قانون داده چه سڑے زمکا کے فصل کری او تخو مچائی نو چه کم زمکا صفا زمکی او اغا زرغونه کئی تیار ازمکی او فصل دی پاکی کمزورم تخم اکر او دیرانم ورطوانچے سرم وانچے نو غزمک پخپل طاقت منی نو فصل زرغونی خی زرغونی لگا خواری خواری او چکم خورزمکی او شاعر ازمکی نو کاغی که تخم واچے نواسد وسلوٹ ڈکی بروخی جی اتخم بمخری افیدہ نکی گورا زمیدار پا دی خبرو پوئیگی باران چی پا آباد ازمکو چی سو نظر غنتیا پکیو شی او دغا باران چی پا کلک او پا ڈاگ ازمکو شی او بپیو بیگی اس فیدہ تیوانلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف کے حدیث تے ویدری قسم ازمکی دی یو اغا ازمکا دا چی پاغی بارانو شی نو اغا زمکا اغا اوبا زانتا جذب کی ریکا گی او اغا اوبا پا خشکل کی در کی داغینا میوی روزی داغینا گیا روزی داغینا غل روزی داغینا فصلون روزی انسانان مخری و حیوانات مخری دا بیر بہترین فصل دے دا دے مثال دا اغا علماء دے مجتہدین و توی چه پاغی دا قرآن و سنت بارانو شی اگوی پزڑک جذب کی دان تیرا کہگی او اغی دا قرآن و سنت نا دینی مسائل رو باسی دا میوو پا شکل کے او دا فصل او دا گیا پا شکل کے خلق دا فیدے اخلی مجتہد کارم دا غدے چه اغی دا قرآن و سنت پزڑک دان تیرا کہگی او بیا دا غینا بلا مسئلے رو باسی یو آیت نا دیر مسئلے رو باسی دا یو حدیث نا دیر مسئلے رو باسی او خلقو لطیارین وڑے ورکی بس لنڈا خبر دی چه استانا سوک دا پوسو کی جدا ما پا بور کے مگا پریوزی سبکو نو دا حضور پاک زمانہ کی خبورون نو او دا مسئلہ چه دا صحابہ دا مگی کڑم ندا نو دا اگوی نور احادیث پکشتا دا اغینا مسئلہ رو باسی نو تا تا احسان کی تا تا واضح کی لکزمک چوبر آکا گی تا لغزمک او بپخپل شکل ندر کی دا میوو دا گیاو دا زرغنی پا شکل کے در کی دارنگ مجتہدین و فقہا چکل قرآن و سنت ووری نو تالا دا مسئلو پا شکل کے غدر کی اغید زانا مسئلے نجوڑی اغید قرآن و سنت نا چی اغا خواگی و بدی او خواگا شاد تی اغا پزان کے جذب کی نو داغینا مسئلے رو باسی تا تاسانا کی پلکونو مسئلے رو باسی دویم آغا زمکہ دا چی اغا اوار چی اغا کلک زمکہ دا خو جاور دا
پاغي چې باران وشي نو هغه وب پکې ډنډ پرتی وي او بزایا کای نه خرابای نه نو تورشه نو پساروی په سیرابه نو تورشه حوض پکې جوړ شي نو پټیلم ته خلق لخته وباسي نو مشکونم تی وړي په جوړو په غرونو علاقو کې دا ډنډونه ډیر زیات دي د دې مثال د محدثینو دی چې کوم د رسول الله مبارک احادیث خلق تخی نو هغه احادیث چې د خوګو بو په شکل کې دي هغه تعالی ساتي ترازا کته په عمل کې نو عملم کوا او کته زدکې نو زدکویم ثواب بدیم کیږي دریم اغاز مکه د زمارونو چې باران پیوشي نو نو وبدان تراکاږي داغز مکه انما هي قيعان داغز مکه د وب پیوخويږي ولالش وبزایشوي نیزان تراخ کلی چې فصل زرغون کی او نه د لو ساتلې دقه مثال د منافق او د کافر دی دغه د عالم خبره و عمرې لکه غوړ منګي دی او په وګیس پیدا نشتا دغه د مولا صاحب تقریر مو اوري په داس اثر نه کوي اپوختانوي په یو وګي ووري په بلې وباسي په دا اثر نه کیږي دغه ځان ته په خلی مسلمانم وای خود دینه غوبزان ته نه راکاږي عمل په نه کوي د دینه غوبزان ته نه راکاږي چې مسله ته جوړه کی د دینه غوبزان سره نه ساتي چې مسلمان له فائدہ ورکو په خپل هم ته فائدہ والی دا پکې نشتا دا غوړ منګې دي نو ځکه الله فرمای فذکر د خلق ته نصیحتو کې دما محبوبا او د امت علماء او د خلق ته مواجه خلق ته نصیحتونو کې وګوره فإن الذکر تنفع المؤمنین لو یا فائدہ ما پکې لوي ټکی وي غټه فائدہ بد دې نصیحت نبی مسلمان اخلي ابا په عملو کې فائدہ وای ځکه لکه ډیر زیات خوشاله شمه ودی خوشاله چې بعض داسې خلک چې ظاهر کې د دین ګره نور خو الله ته پدره چې څوک الله ته نږدې دی دا خو پته نشتا حضور پاک فرمایي او سړی په ټول عمر د ایمان عملو کې نیک عمل وکړي او د مرګ نم یو لش مخ کې با د باندې داسې چل وشي کافر او مرتد بشي او دوزخ ته ولاړ شي یا داسې عمل به وکړي چې هغه عمل به دوزخ ته ورلنګي ورو به غورځي او داسې سړی به چې ټول عمر به د کفر او بد عمل کوي اخر وخت کې به داسې عمل وشي ایمان به راوړي توبه به وباسي چې د دوزخ په ځای به الله جنت ته ولېږي نو د خاتمه پته مونږ ته نه لګي هغه رب العالمین ته لګي هغه الله ته لګي د دې وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله نه سوال کوي څه سوال کوي یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے اغزاتا کہ زړو نستا پلاس کی دی اړه راړه ته خدای زما زړه په دین باندې کلکا یا مصرف القلوب اے اغزاتا چې زړه کله یو خوا کله بل خواړه صرف قلبی الی طاعتک خدای زما زړه خپل تابعداري ترا واړه نو هر وخت الله نرونو دا سوال کوي چې خدایا ایمان دې را نصیب کړي دې الله په دې ایمان میں ټینګ پاتے کا د خاتمه پته نه لګي ګوره یا الله مسلمانی دې را کړي دا په دې میں ټینګ پاتے کا الله زما زړه نیکو طرف ترا واړه دا سوال د الله نه کوي دا ضروری سوال دی خبره مې دې پوره کولرونو چې کامل مسلمان نه غ فائدہ واخلي انسیت او ډیر داسې خلک چې هغه ته نو خبره مې دې پوره کوله چې داسې باز خلک ظاهر کې عملي ټیک نه نو بیا ما ته ټلیفون وکي یره وستا بیان مې وره توبه مې وستا منځونه مې شروع کړل قسم دې ډیر خوشاله شمه دا پلان کې ګناه مې کولا او هغه بیان مې وره دغه ګناه مې پرې خودا لمه خوشاله شي دا الله وی فإن الذکر تنفع المؤمنین مسلمان ته نصیحت فائدہ رسي او بعد داسې وي ک زیما او قبل عالم څخه خبر وکي نو موږ نه غلطه کیږي کنه په خبرو کې ولی نه کیږي یا پچا خون لګي داغه د مزاج مطابق نه نو بدر دم را پسې وي علماء پسې موي بدر دم وي دا هغه انسان دی چې هغه غوړ منګي دی او پیغمبر مبارک د درې مزمه کې مثال ور کړی دی چې وب په واچي او به وبېږي هغه تزان لوی سړی ښکاری کبرجن دی هغه تزان عقل کول ښکاری کبرجن دی هغه په مولیانو تفسیر کوي وره الکه دا چې کم بدعمل خلق دی او بربند دي د خدای نیک بخت دی باندې سوچ او فکر وکړه چې خدای پاک سم کی مهنتو کا په بدعملو چې خدای پاک سم کی
نو ایله بیله ته په مولیانو تفسیرې کې او د هغې خبرو کې نقطې راوباسې دا د دین دشمنان دي که د دین جامه کې هم دي خو د دین دشمنان دي نو د مارونو ما درته ویلو چې ګوره ډېرې سختې خبرې مخې ته را روانې دي نو یو مسله چې مونږ ته مخې ته را روانه د هغه نصیحت زه تذکیر درته کوم نو هغه د ځنکدن و ما تېره جمعه کې درته وویل ورپسې کومه مرحله چې را روانه د هغې ته د قبر عذاب وایي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی یو یهودن رالا یهودن چې منکر رالا نو ما ته دعا وکړه یهودن وی ما ته اعاذک الله من عذاب القبر خدای د قبر د عذاب نه وساته نو عائشہ صدیقہ مخ کې د حضور پاک نه د قبر د عذاب متعلق شنو اوریدل اخلومبه زمانه وی نو چې نبی علیہ السلام مبارک راغی نو عائشہ صدیقہ و تعرض کو الله رسول یو یهودن راغلی و او ما ته دوا وکړه چې اعاذک الله من عذاب القبر خدای د قبر د عذاب نه وساته ولې د قبر عذاب شته رسول الله مبارک فرمایل او عائشہ د قبر خو سخت عذاب دی او دا يهوديان به پکې پراتی سخت عذاب دی د قبر نو بیا عائشہ صدیقہ و توجه شوا او حضور پاکم توجه شوا نو مخکنه به خودی ته سستی و تخیال نو عائشہ وی د دینه پس چې رسول الله مبارک کلم دعا کولا نو د قبر د عذاب نه به ایمان غوښته پیغمبر خو پخپل پاک دی اخو په قبر کې داغه متعلق زمونږ نه سوال کیږي دا به په زور دی لوي کې دا خلق ووري او عمل پیو کی د خلق ووري او عمل پیو کی نورونو دویمه سخت مرحله د قبر د عذاب د غوري رب العالمین دې په حفظ او امان کې اوساتي رب العالمین قران شریف کې فرمایي د فرعونانو متعلق فرمایي چې فرعونان کله خدای هلاک کړل په بحر قلزم باندې او دریاب په خدای را جوخت کا او خدای تباہ کړ لوی دریاب دی بحر قلزم سمندر دریاب دی ما لیدلې دی هغه ځای چې کوم ځای کې هغه فرعونان هلاک شوي دي او تباه شوي دي او موسی علیه السلام چې په کوم ځای پورې وته دی او چې پورې وته الته کې بیا الله پاک هغه ته کومې چینې پیدا کړې وې هغه ځای کې زه اوسم تلې هغه ځای مې لیدلې دی د بحر قلزم غاړه باندې دی او ورپسې بیا وادي تی هلاکه ده او بیا تلاره کوهی دور ته تلې ده او پورې غاړه فلسطین دی او بیا اسرائیل هم دی نو چې الله کله غرق قرآن کې الله څه فرمایي الله فرمایي چې ما په فرعونانو باندې خطرناک عذاب پراغه وحاق بآل فرعون سوء العذاب ډیر خراب عذاب پراغه هغه عذاب څه دی النار یعلاوی اور به پسارو ما خام پیش کیږي او قرآن کې چې سارا او ما خام راشي دا طالبان وی استیعاب ته مرادی هر ټیم په اور بلیږي هر ټیم په د پاسه اور بلیږي په فرعونان او بیا دا ګوره د قبر د زکا چې د آخرت متعلق الله وی یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قیامت پر ورځ الله اعلان وکي چې فرعون او د تابعدار ټول د دوزخ ورته ورغورځوي نو د قبر عذاب ثابت دی ډیر خلک نه مانی د قبر عذاب هغه خپل عقل پس منډي وای د شریعت په مقابله کې به عقل نه چلو الله چې وښتا نو منوبا دا الله رسول چې وښتا نو منوبا مونږ به عقل د خدای او د رسول د خبرو په مقابله کې نه چلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مړ شي او د قبر کې کېږي نو دله دوه فرشتي راشي هغه فرشتو ته نکیر او منکر وایي ناشدا شکلونه دي نا پیجنګلو دي سوکې پیجنینا او چې بعض علما وایي چې نیک لراضی هغه ته بشیر او مبشر وایي نیک سړی له چې کله راشي نیک لا او ورته مخامخ کینی نو هغه نه تاسو کې مر ربک او داسې را پاسي چې د خپل مزیدار سترګې اومږي او را پاسي نو دی وې د مازیګر ټیم وته خدای داسې کې لکه د مازیګر وخت وي دی ما پرې د منځ کوما منځرانه قضا کیږي داسې ټیمې وې صبر کو د منځ خبرې د اخلاص شوي مر ربک رب دې سوک دی نو رب خو مسلمان پزړه کې پروت ته الحمدلله زمون تاسو پزړه کې زمون خپل رب پروت ته الحمدلله دی ربي الله تمہارا بالله
او چې کم داسې نیکی او سره صفاتونه ذکر کی اغا الله چې اسمانونه پیدا کړی دي اغا الله چې زمکه پیدا کړی دي او په دې زمکو کې بلا سيزونه پیدا کړی دي نو بیا وت رسول الله صلی الله علیه وسلم را مخامخ کی او ما تقول فی حق هذا الرجل تر د متعلق سوي نو مسلمانی د خو پتر چې مانه به تپوس په قبر کې د چا متعلق کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوهه جو ته پته ده نو دی وی هذا محمد صلی الله علیه وسلم جاءنا بالبينات مونږ له د قران آیتونه یا معجزات وروړي دي واضح احکامات وروړي دي نو مونږ د تابعداري کړې ده مونږ د پسې تلیو نو بیا به ورته وی چې دین دې څه دی دی وی دین می اسلام دی ورضیت لکم الاسلام دینا شکر دې چې الله مونږ لري خپل دین خوښ کړی دی دین میں اسلام دے ناغیب و تسوی وی نم کنوم العروس ناوی چی سنگی او کور تراشی او میلمنی دقا سے میلمن سملا میلمن پشان سملا بے غم اوسا او حضور پاک فرمائی وی دا جنت بستر روڑی و تیواچے او دا جنت نوتا یو کلکے کولوشی نو دل دا جنت یخوالے او خوشبوئیں رازی او دی جنت تا گوری نو خوشحال او دی تازی دغه خوشاله ملو چې دی په دنیا کې کته بلډینګ پاتې شو کور ته پاتې شو خزه ته پاتې شو بچی ته پاتې شو باغې سکای لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا نیکان خلق دي الکه چې چاته خوشاله یو سړی پر کوټ کې اور کې اوسېږي او د تکټه بنگله ملو چې دی هغه کوټي پسې خپي چرې نه یا یو سړی وي او کور والے وفات شي نو دی خو غمجنی چې کور والا خو چې دل خدای راغه نه خزه ورکی خپل خزه ورکی دیندار ورکی صالح ورکی نو په غزله بلا شي چې بیا سکای بیا خوشاله د قرنګ دی به خوشاله او دی به خشتا پسور کې به پروت وي او رسول الله مبارک فرمای چې قبر وتفراخ شي سمره فراخه مد البصر چې سمره د نظر لګي دومره الله وتفراخه کی الکه دا بسنګ فراخه مړه دا خو انسان امنن سبا دا سیدونه تیار کړ ته د موبایل کې ګوره تا د په موبایل کې څومره سیدونه ښکاري تا د په موبایل کې په دې پوټي شیشه کې ټوله مکه مکرمه ښکاري بیت الله د ته پکې ښکاري چې کوم ځای راواله د ته پکې ښکاري دا خو یو شیشه ده او په هغه شیشه کې ته د سترګو په نظر کې د سره دی هغه پکې ګوره لیکن اب شیشه نی اب حقیقت دا میں تاسو یو مثال درکا او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمکہ بوتسوئی اہلا و سہلا خپلو لرالی بیغم اوسا مزیدار زیل رالی او تا زدیر خوشاله کڑیم زما پشادی نکے کڑی دی اوس دتا تاسو پارلو شو ته ما تاسو پارل شو ګورو بسره اوس د ازمکه پیرا غونډ شي دا سه زور ورکی لکه مور چې بچی له پسر زور کوي بچی وای مور لګ زور نورم راکا دی خوشاله دا خو نیک سړی دی اوس دینه به مذکر نصیحت به اخلو الله دې موږ مسلمانان او صالحین جوړ کړي او چې کوم بدعمل انسان بدعمل انسان دی رسول الله مبارک فرمایي چې قبر کې سنکيري او نکیر فرشتي ولا راشي ډېر ښه شکلی وي ډېر ښه شکلونه وي اغه دې تاسو کې مر رب کرب دې سوکته ہے لا ادري نه پوهیږم که دنیا کې وته معلومه می خو چې ایمانی پینې ير بشي که دنیا کې در بیا دو منافقو التبدیری بیا د سره د الله مدد نشتا دنه بیا یې رسول الله مبارک محترم مخامخ کی ما تقول د په حق سوي ہے لا ادري نه پوهیږم کته وې جنن خوار چاته پتر کافرو تم پته دا ير بشیته نبی ور یادای منافق دی ير بشیته نبی ور یادای ما دینو کدی ولی د پیغمبر تابعداري دینه ده دا هټول مر د پیغمبر وارثانو ته کنزل کړي دی او بد دی ویلي دي ګوري زمارونو نصیحت ته کو ځان نه یادوم شکر زما د خلک عزت او قدر ډیر کوي او کنم کوي نو زما د چا په قدر او په عزت اس پروا نشتا زم چې خدای ته درون شم دا ډیر لوی خبر خدای ته دې مونږ درانه شي څوک عزت کوي کنه کوي نو سبو کوي څوک کوي عزت نو سبو کوي چې نه کوي څوک سبو کوي
چاته څوک نقصان نشي رسول چې الله ولا سړي کړي دی هغه برسېږي څوک چاله فائدہ نشي ورکولې چې الله چاله سړي کړي دی هغه برسېږي نو ځان نه یادو کو تاسو ته دا درخواست کوم چې دا عالمان دا د پیغمبر وارثان دي د پیغمبر دین خلقو ته رسي چې اسلام دی دی قسم نه د پیغمبر د دین خدمت کوي دی د رسول الله مبارک راوړل شي دین خلقو ته رسي دوی د خپل پیغمبر وارثان ویلي دي او خلیفګانی وته ویلي دي پیغمبر خو نشته نه د حضور پاک نه پس بل پیغمبر هغه نه براشي نو د پیغمبر د قران او د سنت او خدمت څوک هم داخله کوي په درې او سلور زره تنخواه ای هاي په جمعات کې امام لتا څو تنخواه ورکړي نشته پړې رو جمعاتونو کې تنخواه صرف ډوړې ورکړي او کشتم نو 2.5 روپے میاش ورکړي غټ جمعات کې 15000 تنخواه ده نو 15000 خو ته قسم دې دروازه ګټي او مدرسه کې څومره تنخواه مدرسه کې د مدرس 3.5000 تنخواه د غټ مولا 1000 تنخواه نو په 1000 خدای ته وګورکار کی ما یو دلوي زمونږه د حافظان او غریبانانو 3.4 تنخواه ده او دلوي مولا 9000 او 10000 نو یو بابا ودا د میاشتې منا دا د ګنټه د میاشتې تنخواه خو د میاشتې دروازه خو تنخواه نه ورکي وی پدې کې ستاسو گزاره کیږي مې قسم په خدای پدې کې زمون حافظان او مولیان حجون او عمره هم کوي دې کې خدای حجون نه بوزي دې کې الله عمره لم بوزي وی دا سنگا مې پسنګ والله کومګم پیګو خدا یو سنگا باندې پیګو غدا چې روزي د الله په لاس کې عزت د الله په لاس کې دی قسم په الله روزي او عزت او ډوړې دا د الله په لاس کې دی داسې غریبانان عالمان مې ولیدل داسې غریبانان په مدینه منوره کې نو مې درته نه اخلم یو ډېر جزاله مې په مدینه منوره کې ولید چې مې د جامو تو قتل نو خیرن جامې وشلیدلې یار ډېر پاګه جامو یې خپچو مې مولوی صاحب څنګه راغله ودا حج دراغله څنګه حج دراله الله را واسطه یاره وې زما ډېر یاد شوق کېده بس یو سړی راغی ماته وی چې مولوی صاحب پاسپورت راکړه او فوټوان راکا او داخله را لوکړه او پلار تیرې درا پسې مونږ کو نه ز پیجنم نه می پیجندل دې نه راته پته لګي بلو دې پاسپورت ورو لګوي لاړ ما وته مولوی صاحب لکه جامې دې نه ته بیګران روک شوی دغه یو جوړه را سره د ساده ما زر چاته وې الله ولا بندوبست باغه دې کې د جامو د جوړو ورو الله بوتلون کې دې دا سه غریب دا بشیر جانتا و د دې سدي بے وسه بے کسر قسم د خپل کورې نشته ساره ماته غریب فریاد وکړو خورې د ما رکوټه او دا غي د کویدن مساله او دا واده نو فریاد وکړو دا بس کومه مې بشیر جان غم کا والله بخیر کړي لیکن دا جز مسکین فقیر د رسول الله مبارک ناتونه وي نه امامت نشته او نه درس تا او خدای عمره لبو مدینه منوره تم خدای بوته مکه مکرمه تم خدای بوته او طواف ولتا او مې تاب خدمت سوق کوي تو خدای الله دمدمه ګرځي به سوق او په ډوډۍ مړول مساله خلق په نیمه یا په ډوډۍ مړ چې ته خدای الله شپې ته دروازه خوري تا به ګرځي سوق یو بابا وسره زمونږه ماما زوی دې درشه الله دې خوشاله کې هغه یو بابا وسره مرګري کو هغه ته تا نه کم پیسې لم خو دې به ګرځي بابا دل ته پټ شو بیا اوس بس کې ما وی دا بابا تا نشي ګرځولې ته خدای شته که تا تعالی خدای الله لند کروزر پکار تا بابا کم ځای ګرځولې شي الته د ماما دې جی محمد صاحب خدای پاک دې خوشاله کې روغ صحت دې ورکي هغه وته خدای مرګري کو او دا سیو ګرځاو حالت بلد دې سلوي کاله پکې تیر کړی دي چې چا به حجر اسود نیخ کول کړو په دا الله حجر اسود هم کول وسو آیا کنا چې الله مهربان شي د دنیا څوک رکاوټ شته نشته دې خلکو ته ځکه چې په الله اعتماد وکړي قسم د الله په ذات چې زمونږ د رب مونږ سره ډیره مینه ده زمونږ د رب مونږ سره ډیره زیاته مینه ده څونه ښکلي شکلونه راکړي دي بچي راکړي دي عزت راکړي دي دا د مینې نښه ده کنه اوس په دې وخت کې څوک فلمونو ته ناست دي څوک به د فلمونو شوټینګ کوي فلمونه به جوړوي او دې وخت کې به څوک زناکارۍ کې ناست دي او څوک به په خپلو کاروبارونو کې دکانونو کې مصروف چغې به وایي
ګلاس په 10 روپے او په 20 روپے او څوک په هوټل کې چې وی دل ترازا او دل ترازا او څوک په گاډو کې ناس او چغې به وي په خبر لا او ملاحور لا او تاسو الله خپل کور کې په خپل جمعات کې خپل عبادت تکې نه ولې دا خدای مینه نه ده نو په موږ الله ډېر مهربان دی قسم پاله ډېر زیات مهربان دی خو موږ ډېر بد قسمت یو زموږ الله سره مینه نشتا موږ بزر په دین کې نقطې راو باسو او مسلو کې بنقطې راو باسو په عالمانو کې په ګیره کې په پټکو کې شیطان راټړ کې واچي داسې کاوه او بعض ظالمان لیډران دي د دین دشمنان نو لکه ټیک د چې هغه لیډر ستا د دین دشمن دی هغه ته خو به پیسې میلاویږي د بار نه نو خوار شي د لیډر د پاره تا آخرت ولې خرابې د لیډر د پاره ته ولې خپل آخرت خرابې ظالما دومره نه پوهېږې نه پوهې چې څوک تا ته او ستا بچو ته او ستا ښځې ته او ستا ماشومانو ته قرآن او دین ښیي او شریعت ورته ښیي نو تا هغې پسې لګیا ظالمه خدای شته که دا لیډر دې پکار شي دا علما به دې پکارېږي المرء مع من احبه حضور پاک فرمایي قیامت پر ورځ به هغه چا سره ملګری چې چا سره دې مینه ده بیا برته پته هلته ولګي او قرآن کې الله فرمایي یوم یعد الظالم علی یدیه بلا ظالم به په لاسونو چکونه لګوي چکونه به لګي څه به وایي یا لیت قرآن ویم ګورې ځانه نه ویم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا خدایه که د پیغمبر په لاره تللی وې څه خبره د پیغمبر لاره تا ته څوک ښیي دا خو ماشومان هم پوهېږي عالمان یې درته ښیي دی په لاره ځه د پیغمبر په لاره یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا خدایا د پلانکي برباد کړم زما دوستو چې هغه سره مې دوستانه نه وې کړې څه خبره نو ډېر بدقسمته دی زړه مې په دردو کې قسم په الله زړه مې په دردو کې لیډر دی ظالمه پیسې غشتې دي د دین دشمن دی ظالم دی در چا نوم نه علم او نه خاص کس یادوم عامه خبره کومه مشر به ویم د لیډر به نه اخلمه مشر د پیسې غشتې دي بېدینه دی نو ته څه له ځان د پیغمبر د صف نه وباسې ظالمه ته ځان له سره پر آخرت خرابې هوښیار جوړ شه د ټیک ده که وټ ورکې نو ستا خوښه ده چې چاله دې خوښوي هر سړی په ښه بده نن ښه پوهېږي چې پاټی کې هره پاټی کې چې نن سبا هر سړی ښه پوهېږي چې کومه کې وي هغه بس زمونږ به څه وایو خلکو ته مونږ خو ته نصیحت کوو او هغې کې سته پوهشه کار دی پوهشه لیکن کم از کم خپل اخرت مه خرابوه د بل د دنیا د ښه کولو دپاره حضرت علي رضی الله عنه وایي چې څوک د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل اخرت خراب کړي دا ډېر کم عقل د دنیا به د بل ښه کې ممبر به هغه جوړ شي مزې به د هغې دنیا به د بل ښه کې د قومي اسمبلۍ او د صوبې اسمبلۍ ممبر به هغه جوړ شي او اخرت دا خراب کړه مولیانو ته کنځل ته ورپسې کې بد رته وې یو خبره کوم زمونږ په بعضې مولیانو صاحبانو کې هم غلطی شته دا نه چې نشته دا خو ځنګل دی پښتانه وي ځنګل کې هر قسمه شته نو غلطي به کېږي نو چې وشي غلطي نو دا د مولیانو نه به کېږي د یو سلو کې 50 نه به وشي دا نو دا د نورو نه خو 99% غلطی کېږي که نه نو ته هغه د یو مولا غلطي په ټولو باندې ورچسپان کې زر به هغه په فیسبوک خورې او په موبایل به خورې پلان کې مولا دا چلو که دا وکړه بلکل یې وکړه ظلم یې وکړه زیاتې یې وکړه هغه به خدای سنګینه سزا ورکوي نو په هغې ته ټول بدنامې ظالمه دا به کوې ښه د تما رونه یې هرې پاټۍ سره چې تعلق لرې هرې سره زما ټول بچي یې زما رونه یې زه به هغه نصیحت تاسو ته کوم زه خو ته نه ودرېږم او نه الیکشن ته ودرېږم زه خو ستاسو د فایدې لپاره خبره کوم نو تاسو ته دا خبره کوم چې پام کوئ پټکي پسې ګیرې پسې دین پسې تبلیغ پسې خانقاه پسې تصوف پسې مدرسې پسې جماعت پسې اسلام پسې مسلمان پسې او عالم پسې بد ونه وایې بس مه وایې ځان له خوله مه خرابوئ نو خبره مې دې پورې کوله چې اسلام مونږ له ښکلي دین الله را کړی دی نو څه به وایي دا څوک دی تا څه ویله ده په حق کې دی به وایي هذا دی به وایي لهې لا ادري نه پوهېږم بیا وایي ما دینو که دین دی څه دی نو دی به څه وایي هې لا ده ته پته هم ده چې رښتونی دین اسلام دی او ده په خوله به نه راځي ډېر به شي ته د ظالمو د اسلام مطابق ژوند نه تېر کړی د اسلام نو خوښ د ټول عمر پیسې په جوارو لګولې دي د ټول عمر پیسې په زناکارو لګولې دي د خو د انګریز ژوند خوښ و د خو به وایي هغه انګریز دی خدای راوړی
دته خو بربنډتوب خوښو، دته خو شریعت نو خوښه، دته خو ډمتوب خوښو، د شریعت نو خوښ، د اسلام نو خوښ، د اسلام په دایره کې جون نو خوښ، دا ازادي خوښه وه. نو دا رونو قبر را روان دی، ګورې قسم په الله وړه خبره نه ده. زه راته نصیحت کوم، دا ټولو نه مخکې ځان ته کوم، ګورې زه ډېر ګناهګار یم، ټولو نه مخکې ځان ته کوم، زه ډېر مجرم یم، ګناهګار یم. الله دې ما نه هم راضي شي او تاسو ته هم زما رونه یې زما بیانونه چې څوک اوري ما سره مینه لري. د ډېر لرې لرې ځای نه خلک مانځله زموږ راځي، په محبت راځي، او بیا دا مانځه نه پس دا بیان ډېر خلک په ډېر محبت او په مینه اوري. نو زما بچي رونه دي، مشران دي، ټولو ته دا نصیحت کوم سره د خپله ځانه چې ډېر لوی سخت سفر را روان دی. نو چې چا په اسلام په دایره کې ژوند نه تېر کړی، په نوم ځان د مسلمان وي، زه خو مونځ کومه، هلکه مونځ کې یوازې مونځ خو نه دی که نه، زه خو مونځ کومه صاحب، یوازې مونځ خو نه دی، زه خو ذکر هم کوم، کلمه هم ویم. یو د اسلام دایره کې ژوند تېر که، الله وایي ادخلوا فی السلم کافه، سر نه خپو پورې اسلام کې وردن نشه. چې د نه کېږي عالمانو سره مینه وکړه، چې نه کېږي مدرسو سره مینه وکړه، محبت د زړه وکړه چې الله دې ورسره ملګري کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي تپوس کوي، په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی، وایي د یو سړي یو قوم سره مینه او د هغوی ته نشي رسېدی، یو قوم سره مینه ولما یلحق بهم، او د هغوی ته رسېدی نشي، هغه لیدی نشي، د هغوی په شان عمل هم نشي کولی. دی به څه کوي؟ حضور پاک فرمایي المرء مع من احبا، چې چا سره مینه یې قیامت کې به هغوی سره ملګري. ګوره مینه هم کار ورکوي، خو چې د زړه سوچه مینه یې. نو زما رونو دی به وایي هی لا ادري، نه پوهېږم نه پوهېږم، هی نو فیضرب من مطارق من حدید، حضور پاک فرمایي د اوسپنو په څټکو به ووالی شي. او چې کم سړی پې کم فرشته پې مقرري په قبر کې، نو هغه به ړوند دي په سترګو او کاڼه به وي، چې ړوند دي چې دی یې ګوري نه چې رحم یې پرې رانشي، او چې کاڼه یي چې د ده چغه نه اوري چې رحم یې پرې رانشي. نو د دې دواړو غوږونو په دا منځ کې به یې ووایي فیصیح صیحة، داسې چغه به ووایي چې ما سوا د انسان او د پیري نه ټول به یې اوري. او دا عذاب شروع شو، او یا اجدهاګانې به مقررې شي. په ترمذي کې پرون زموږ تېر شو، او یا اجدهاګانې، او هو دا به ټک ورکوي. او حضور پاک فرمایي لو ان تنین نفخ فی الارض، که یو اجدها په دې ځمکه کې پوکې وواو، پوکی یو اجدها وواو، ما نبتت الى یوم القیامه، زمکه به تر قیامت پورې شین ډکې زرغون نه کړي، دونه خطرناک زهري، ټوله زمکه به تر قیامت پورې شین ډکې زرغون نه کړي. نو هغه انسان چې د اجدها په سر او ماښام ټکونه لګوي او یا وي، ایرونو ګران کار دی که اسانه خبره ده؟ ډېره ګرانه ده. ګورې زما د قسم په خدای ډېره ګرانه خبره ده. او لړمانان به پې نښتي په دې قبر کې، او ایرورې نه لاس لړقولی شي چې ځان ته بچ کې، نه خپړه قولی شي چې ځان ته بچ کې، نه د یې بیبي چغه هم نشي والی، نه د بیبي چغه اوري. دنیا کې خو خلک چغې کې هم اوري، ای بیبي راشه، نو مور راشي په سر وله زور وکړي، نه مور راتلی شي او نه پلار راتلی شي، او نه تښتېدی شي چې زه به دې منډه وواما. ډېر ګران دی د دنیا د لږ عیش و عشرت دپاره مونږ ځان تباه کړو، د دغې عذاب هم ځان مستحق وګرځو. معمولي یو موټرګي دپاره خلکو ایمان پرېښی دی، د یو موټرګي دپاره خلک لګیا دي امریکې ته منډې وي، ځم امریکې ته، برطانیې ته منډه وي. هلکه ولې ځې ظالمان؟ د خپل ملک آباد که په قرآن او په دین او په اسلام باندې، په شریعت باندې. د ټیک ده بار ملکونو کې خلک تجارت کوي، تجارت ته سړی که ځي حلال رزق ګټي، اس پروا نشته، و دې ګټي، لیکن بربنډتوب له ځي، دې له دې چې عیش و عشرت وکړم، دې له دې چې زه بدعملۍ وکړم، دې له دې چې زه شرابونه وڅښم، څونه به وڅښې مړه، څونه عمر به دي، او یا کاله اتیا کاله به عمري، زه زیات نه زیات سل به یې سل، نو 50 خو به یې تېره مې کړ، نو بیا به څه کوې؟ بیا به څه کوې زما رونو؟ الله سره محبت پیدا کې، جوړ پیدا کې. زما قسم په خدای په قبر کې به هم دغه الله پکار دی،
بل شي نه پکاري نیک اعمالو کې رسول الله مبارک فرمایي مړي پس درې سيزونه دي یو د سره خپل اهل دي بچي وسره دي یاران دوستان هم پکې راځي بل وسره خپل مال دي غلام نوکر کټ کوزه بل وسره عمل دي نو دا اهل عیالم ته واپس راشي आवाज یې پری دي دوستان هم ته واپس راشي आवाज یې پری دي او کټ کو دي نوکر هم ته واپس راشي आवाज یې پری دي سو سره پاتې شي بل مال قسم په خدای ډېر سخت ده حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې د حضور پاک صحابي دي کوم صحابي دي د پیغمبر علیہ السلام 15300 سلور او یا احادیث امت رسول او دا سے جز دے تیر کړی دی حضرت ابو هريره چې یو ځل یو اعلی رومال کو دې په پاکولا وی بخ 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 واه واه ابو هريره په دې رومال کې پوزا پاکه حال د پیغمبر و ترایات شو وی دا سے وختو چې د رسول الله مبارک د منبر او د کوټې په میاس کې به بهوش پروتو د لوګي د لاسه بهوش ډوړې بنا نو خلق و مصر للته ورکول چې ابو هريره لیونه زما دې پر رب قسم لیونه بنو د لوګي د لاسه بهوش او چې خېټه به مې دړ کو نو ما به د خېټه لپس مکه زور ورکاو زور به مې زمکي سره ورکاو داسې دړ به مې د خېټه کاو داسې وخت تیر کړی او د حضور پاک نه ځان نه دی جدا کړی اے قسم دې ما پرون مونږه په حدیثو کې تیر شو اصحاب الصفه چې کوم د پیغمبر شاګردانو طالبان د رسول الله مبارک مړه غم چا نه دی پرې هغه زمانه کې باغی پورې خلکو خاندل که چا ډېر خیراتو کې صحابو کې وېداریا کار او که چا بدا سلک خیراتو کو وې دې تر خدای ساجد خدای گواه دې کاغه د پیغمبر طالبان هم جبرې نه اغي کې خلکو نقطې ریستې دي او خبره واپس کړې دي نو اغي وسو یو صادر به غریبانانو نه تو یو صادر ابه پلاس نیولیو کرانه اون غرزيږي عورت مخکار نشي یا خدایا او رسول الله خذ بشات ولاړې وي نو رسول الله مبارک بخذ توي وي چې سجدې نه سر اوچتوي نو مو چتوي زر چې سړی کینې نو سر اوچت کې ولې د غریبانو لنډي کمیسونه دي نشتا یا یو صادره دي پرتوب کمیس نشتا داغي پر عورتم نظر ولې دا ژوند دا زندگی نو حضرت ابو هريره سپلې بنوي بخبيب لخ په باجز ګرځي یو لنگ کی باو کمیس پہنو لارا کی بناستم سوال با میں نکو دا چانا نو پلارا با ماوی ایک سوک بدل میں ماتا قرآن دا یویت ماناو خواہے مطلب با میداو چی دا ما دی مختبا گوری نو ما با کورتا ڈوڑے لگو دا سے جن دا حضور پاک نا یو زین دی جدا شوی هو ما هجره کراغ اسلام راوړو ته نه دي جدا شوی ټول شپه به حدیث زوتول او د پیغمبر خدمت وکاو لیکن چې کلمرینو جاړي هغه ابو هريره د پیغمبر خاص مرګره د رسول الله مبارک فقیر او مسکین صحابي چې دین د پر لوګي تیر کړي د خېټې پر کانی تړلې دي او جاړي صحابه نو صحابه ته ولې جاړي لک سات پس پر د حضور پاک سره ملاقات کیږي زمون سلام برسه او جاړما وی ولې وی سفر ډیر وګد دی او سامان کم دی هرونو قسم دې ګور ډیر وګد سفر دی نو والد صاحب دې خدای پاکو بخي چې کله دا جنازه مون په دروازه استلا نو زما په لکه غیر اختیاري او ټکی راغی ما وی داړي وته بس بیا په دې دروازه نه راځه دا خو تا جوړ کړی و پاتش دا کور خو تا غشتیو لاړی بیا په نه راځه نو ما والده صاحب دې خدای وبخي ما ته رم بچي وي د قبر نړۍ را یریږم ویسته نه یریږم خو د قبر نړۍ قسم په خدای دا بیر وخوي وی دا بس چلی د قبر نړۍ را زیاته یریږم اق قبر او چې یو ځل یو سړی خښ شو نو بیا به څو کاله پس راځي دنیا ته وایه دوبه تلار چې یو 15 کاله پس به راشي که نه شي راتلی عذرینو بچي بال ته درشي ملاقات به ورسره وشي لیکن چې د مرګ په سفر ورلې کله به راځي تاسو ټولو ته وایم وروڼو څو کاله پس به راځو سل کاله پس
200 کاله پس 1500 کاله پس 1,00,000 کاله پس نا واپس کېدل نشتا ډېر اوږد سفر دی ډېر اوږد پوم پکې نشتا ببوزې پکې نشتا ایسی پکې نشتا هیټر پکې نشتا دا دومره اوږد سفر موږ یې کړی دی فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین نصیحتو کا دے خلقو تا مسلمان بفیدہ ہوا رولو منز من پرے دے گوری منز کاوے دیر خلق منز نکائی دیر خلق دا پیسو دا دولت دا وجہ دا جبی منز نکائی جیل تکار خرابی گی آئے آئے دیر خلق ما تا ٹیلیفون کے جماعت رانا لری دے دان لوکم ویم ولی جماعت سر ندے وی لری دے کن آئے آئے یورز بزان لوکی دویم دا پیسو دا پارزان دی تبا دا سکر زکاة چابانی فرضی مپری دے ورکر حج فرضی ہوئے کہ روجی نیسے نفلی نیسے رونے نفلی اللہ پر روجوڑے خوشحال دا گل او دا زیارت پر رسول اللہ مبارک روجے نہیں والا دا گل پر روجے نیسے دا زیارت پر روجے نیسے دے روجو لزور ورکے اللہ پر خوشحالے گی سڑی خمری نا صحت و سرخی حضور پاک با ار گل او زیارت روجے نہیں والا او کل بید اسلامی میاشی دیار لسم اسور لسم پینزل لسم نہیں والا کل بید چه میاش رو قطرون بیدری بینی والی او دا میاش پا آخر کی بیدری نہیں والی کل نیسے او دا شپے لگا اللہ تا پاسے او جاڑے ہوتا دا شپے پا جاڑا ڈال دے دیر خوش آلے او بخور لپاسے کنا پاسے چتا پیخور کے دکاری پیشمنی پاسے کنا پاسے چتا پا سفر دے لاہور تا یا بلقوا پیشمنی پاسے کنا نو دا غلق سفر دے و دا دا خیر دیر وی سفر یو سڑے جو ملک تزید سعودی تزید دو بیتا سور وزی دی پکر منی بیک تیارا و جامع و سامان و سیبا تب کرنسی ولی التزمہ نو دا خیرت خوڑے لوے سفر دے دار مونسا تیارے والا کلا بل تحبون العاجل و تذرون الآخرہ دنیا مواغشتر آخرتم پریخی دے اللہ ہوئی لک بچو باندے محنتو کے زمارو دا بچی دیندار کے ملالے بوزے اس قرآن دے زدکے دین پہ زدکے موبیل پلاسو کی ورکڑی دی او قرآن وطاو نفاو ٹولو از خلق موبیلو کے لگیا دی نور کلب خلقو چه لاس جیب تخکتا که تسبو سر باو جنگی دا نو ذکر بے شورو کو او سارا ما خام بسیب جماعت دا لکانو نٹکو او قرآن بے وی اس سب منزلہ نہ دا دیر شکایت دی منزلہ جماعت تا سوک نہ دا او ما ذکر چه منزو کی ملا صاحب مخراوالی موبیل لو باسی او مقصدیانم دیوارون دا ڈرے ہوئی موبیل رو باسی دا خودے خاطرو کے نپکاری گی موبیل منزو کے ذکرو کے تصویر آوالے پتہ نلگی کلم رو او جی پدہ غلار ورلی نو کل واپس کی دل نشتا گوری دمارو نو خودے گواری کا واپس کی دل شتا نو دتا بوی لا دریتا ولا تلیتا ندی دا چاہت تابیداری کڑی و ندی دا قل نخوار شکار رشتے نو پدی سٹ پہ پسٹکو وی او دی بچے غیو باسی او زمکا و تسوی ویتا دا ما پا مخ گردے دے پا مخ دا زمکا دیر میں بدی شوی زکا دا ما پا شاتا گناہو نکول ستا پا وجہ پا ما عذاب نازلی دا نن تما تا اس پارلیشو زتا تا اس پارلیشو تباو گوری چی صدا سرکو نو رسول اللہ مبارک فرمائی ترمیزی کی پر ان حدیث تیر شو زمک دا سے پیغمبر مبارک دا گوتے گوتے کے امندلے وی زمک و پیدا سے را جوخت شی جدا پختے بے پیو بلکہ دلکش دا ختم دل ندی قیامت پور دا قیامت پور دا قبر عذاب اوہو دیر گراد دے دیر سخت عذاب دے حضرت عثمان ذو النورین دا رسول اللہ مبارک زم دو لونا پی وعدہ دی چی وفات شو بلے ورکلا او چی بلا وفات شو ارمان کمی دریمہ و دریمہ مورکو او دا رسول اللہ مبارک مبشر بالجنت جنت دیر و تشوی دے او یوزل حضور پاک ناس تو حضرت ابو بکر را لے اقا سے ڈڑا والے ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ را لے اقا سے ڈڑا والے ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ را لے ذر کے ناس تو پخپو اعلان دے سادر خور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وطوی اللہ رسولہ ابو بکر راغی او سا متوجہ دے ورنکلا زرالم مال دیم سا توجہ را نکلا او چے عثمان راغی نظر کی ناستے او پلان دے خود سادر خور کو حضور پاک ورطا فرمائی اے عمرہ اغا چانا حیاء ولیو نکم چے اللہ فرشتے تے حیاء گئی
هغه عثمان رضی الله عنه چې په قبر ته کېناست نو چې جړل به سلګی به یوازې وی د جنت او د دوزخ ذکر کېږي نه جاړي او قبر ته جاړي وی ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي الله نو صحابه داسې خلک چې قبر د آخرت د پوړو به پاونه کله چا خشو رستو به آسان شي کله چا بد شو رستو ته سخت دي او حضور پاک فرمایي چې قبر روزانه سړی ته आवाज کوي انا بیت الوحده زګوري د تنهایی کوټه ما زه د چینجو کوټه ما ځان سره چې راځي د تیارو کوټه ما ځان سره د ایمان رڼا راوړه ځان سره د چینجو دارو راوړه د نیک عمل په شکل کې او ځان سره د نیک عمل په شکل کې مرګره راوړه سو منه خورې به در باندې واړولی شي یو دیوال ته شاو بل په دې مخ شي یو تخبې بل خوا به دې سر شي برم خوره او لاندې خوره او چې وارثان د نه راوګرځي نو دا فرشتې راځي تپوسونه درڅه کوي نو څه به کوو المؤمن من دان نفسه مسلمان هغه دی چې ځان وپېژني د څه شی ما نو موږ قبر وخوړو ډېر قبر جلیو مسلمان زمونږ د نظر نه اسم نه راځي او زمونږ مال دولت په فضولیاتو خرج شو بې ځایه په فضولو څیزونو زمونږ دولت خرج شو هیرونو د نه پاتې دی در نه بچو نوسو کړوسو تا د خدای دپاره پکې نیک اعمال وکړې نیک اعمال په خپل مال او دولت کې وکړې بدونه ځان وساتئ هیرونو خدای ته د شپې وجاړئ مړی نه که خوب لږ کم چې د ورځې خوب وکړې د هغې په ځای د شپې خوب کم شي د ورځې خوب وکړې قیلوله سنت کا د غرمې خوب وکړه قیلوله ځان سنتو سره بدل کا هېڅ پته نه لګي ګورې نن سبا بل شان مرګونه دي ټیک ټاک په ناګانه ټس مړ بشي نه مالدار پیژنې نه غریب پیژنې نه مولا پیژنې نه مقتدي پیژنې نه ښځه پیژنې نه سړی پیژنې نه پیغمبر پیژنې مرګ او نه امت پیژنې او څونه به مونږ جم دي واسه تاسو نه تپوس کو مریم راوړي څونه به جم دي زمارونو ما باندې ډېر ګران یې چې څوک هم زما آباد اوري په ما ډېر ګران دي نو مهرباني به وکړم د عالمانو تم زه یو نصیحت کوم هر څوک چې وي او هر ډلې والا چې وي د خدای خاطر وکړي دین ته توجه ورکړي د الله او د الله د کتاب خدمت وکړي د قرآن خدمت وکړي او د پیغمبر د سنت او د حدیثو خدمت وکړي او په معاشره کې چې کومې برایۍ دي ګناهونه دي د هغې خلکو ته نشاندهي وکړي چې خلک د ځان وساتي یو بلکې مه پروزئ خدای ته وګورئ یو ته کافر او بل ته کافر یو په یو پورې نښتې بل په بل پورې نښتې او اغیار را پورې خاندي پیرانو صاحبانو ته م ویم تبلیغ والا دوستانو ته م ویم او تاسو ته م ویم او ځان ته م ویم چې موږ الله ته متوجه شو ډېر سخت سفر را روان دی موږ الله یاد او قرآن تلاوت کوئ ذکر کوئ درود شریف چې په لاره ځئ نو تاسو څه کوئ درود شریف نه شئ ویلی وایه درود شریف قل هو الله احد صورت نشي ویل او چې د شپې سملې مړه ټولو ته خو یوه خبره کوم په دې خو بدن نه پس که خیر انشاءالله عمل کوي ټول به عمل کوي سار چې پاسه څلورمه کلمه سل پېرې وایه ښه څلورمه کلمه بیا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حضور پاک فرمایي چې سل کرته څوک دا وظیفه سار کې وای دی به خدای د شیطانانو نه په امن کې ساتي په دغه ورځ باندې نه بعضې خلک وایي نیکۍ ته مړه نه کېږي ته دا سل کرته سار وایه تا نیکۍ ته لو شو کونه نیکۍ ته به دې ړه کېږي وسوسو به الله بیمار لپاره هم دا بهترین علاج څوک چې په وسوسو کې مبتلا دی بس سار دې سل پېرې څلورمه کلمه یاد شوه لا اله الا الله وحده لا شریک له الله یو د شریک نه لري له الملك بادشاہ الله لدا وله الحمد ثنا صفت الله لدی وهو على كل شيء قدير دا مستاتو پختنه وسانه مانو بعض دا سم پکې راځي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت جون ورکي مرګ ورکي وهو خير لا وهو حي لا يموت جم دې مرګ په ناراضي بيده الخير لاس کې خیر دی وهو على كل شيء
سل پیرے بوائے چې څوک زما आवाज اوري او څوک دلته ناشه وای به ان شاء الله او چې ما خام کله سمله نو پر رسول الله مبارک درود شریف مړه سل په خامخا وای خود وسه پیرے وای یعنی 200 ونی سل خامخا وای د درود شریف فضیلت برته کا خیری چې یو جمعه کې وي ان شاء الله وای به ان شاء الله او تلاوت د قران شریف کوي او چې پلا رزه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله افضل الذکر د الله په خوشالي الله الله وای او درود شریف وای او قران په ناظر نه در شروع کې او کچاله وردی نه نو سوره اخلاص ټول لوردی کنه قل هو الله احد دا وای پتہ نشتا لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله حضور پاک فرمایي جب د خدای په ذکر تازه وساته چې الله را نه خوشاله شي نو اخر به خوشي اب مدد به الله کوي مرګري الله دی ګوره هو معکم اينما کنتم الله ما مرګري دی مدد به الله کوي بل څوک نشي په کوله قبر کې دې څوک نه پکاريږي به د الله د نیک عمل نو په دې عمل کو زمارونو ښا نو دې کې څه خبره د آخرت پاتې دي ان شاء الله اب آینده جمعه کې د ذکر کما ها زموږ د عمردو کې په خای او لور وسیده بیا ردی نه په خبر تلل جمعه ګل لورې نو ډېر خسړې او ډېر نیک سړی نو ما ته پته نه و دا غزو زیارت ګل 13 جمعه راغلی وي د ما بلار یو 15 چوپات شوی الله دې مغفرت نصیب کی ډېر خسړې تاسو ټول زمیدارو په پیجند دې عمرزو کې ریخ په کې دکانو الله دې وبخي الله دې آخرت خوشاله او دا څه خسړې چې ما ته وي بوډاوالی کې قران شروع وکړ بالکل بوډا او بیا زبوتلم وی تا تقریر کړو ما قران شروع وکړ په بوډاوالی کې په ناظر قران ختم دې اجیابات کې اوسېده او بالکل نو الله دې وبخي الله دې وارثان له صبر ورکړي پردلاباد د امیشکور والا وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثان له صبر ورکړي او د امید میا ډېرې د بارمن خور وفات شوی دا الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثان له صبر ورکړي د قطبین خیر او د کندی د صدیق او د فواد مور بیبي بیمار ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي بیماری الله را ولي الله لرکړي الله دې ولا شفا ورکړي بعضی مرګرو ته مشکلات کی دعاګانې غوښتې دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي او بعضی بیماران دي الله دې ولا روغ صحت ورکړي نو دا دم ختم چاره لګلې دي دعا کې ټول مریضان ہوتا یا الله ټول بیمارانو له شفا ورکړي یو بل بیمار دی شیر پاو زمونږه دوستان دي اجازه الله صاحب دي دا غیر رشتہ دار دي نو دا غوي والده بیمار ده او د ګل پر هسپتال تمبوزي دعا وته کې چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول شفا ورکړي باندې دوستانو نن ټلیفونونه ماته کړی دي د چارور د چا پلار د چا مور څوک را لوي نن ته دعا وکا نو د هر چا نو مغشتل نه تګرانی خود الله ټول پیجنې د جمع دعا وکي خدای کې په دې جمع کې څوک بیمارانی شفا ولا ورکړي بعض دوستانو والدین بیماران دي زموږ یو مرګري د پیښور داغي والدین بیمار دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي د بعض لونه زمان بیماران دي الله دې شفا ورکړي د چا په کورونو کې چې بیماران دي الله ټول شفا ورکړي کم په هسپتالونو کې بیماران دي شفا ورکړي زموږ یو رشتہ دار دي دا رضالو فیاض خان داغي رور بیمار دي او دعا وته کې هسپتال کې داخل دي چې الله ولا شفا ورکړي الله ولا نعیم خان نو مې چې الله روغ صحت ولا ورکړي څومره بیماران دي الله روغ صحت او شفا ولا ورکړي څومره مردگان دي الله مغفرت نصیب کړي څومره تنگدست دي الله فراخ روزي نصیب کړي الله زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي الله د دواړو جهانو د شرونو د فتنو په امن کې وساته یا خدای د فتنو د دواړو جهانو په امن کې وساته دعا کې د جمعې ورځ د مبارک الله دعا قبلای دې دوست مرګري تعالی ته دعا کوي چې الله روغ صحت او شفا نصیب کی الله د ځن قدم د سخت نه مو ساته الله زمون نصاب هغه وخبات چې کوم وخت ته زمون خوشاله دا سرانو باسه لکه یو غنه چې د وجود نوزي خدای د قبر د عذاب نه مو ساته خدای قبر د جنت د باغچو را ته باغچه کې خدای د کند د جهنم د کند مگر ده او خدای حساب کتاب را ته په قبر کې خدای جواب د سوال آسان کې الله خدای چې زمون کوم مشران مړ دي او په قبرونو کې پراته دي خدای ته په قبر د جنت د باغچو وګرځي او کسو په عذاب کې مبتلی الله مون سوال ولکو د جمدو توات د غایب پړي د
پاره قبله خدایا هم اوس ته عذاب پورته کې هم اوس ته عذاب پورته کې تا ته موږ سوال کوو د هغې دپاره عذابونه دې پورته کې خدای موږ د رسول الله مبارک دین نصیب کې په شریعت هم ژوند او مرګ نصیب کې خدای اسلام کې هم د سر نه خپو پورې داخل کې خدای د دنیا او د آخر د پریشانو نه مو ساتې الله د دنیا او د آخر د پریشانو نه مو ساتې الله د دنیا او د آخر د پریشانو نه مو ساتې او د دنیا او د آخر خیرونه او عافیتونه او برکات هم نصیب کې الله تم د مخلوق د شر نه وساتې تم د مخلوق د شر نه وساتې تم د شیطان د شر نه وساتې او خدایا د چا په زړه کې څومره حاجتونه دي او شریعت سره موافق دي پوره کې زموږ د اواز چې څوک اوري خدای ته حاجتونه پوره کې کم مسافر دي په بار ملکونو کې غریبانان مزدورو نوکرو لتلی دي ته د هغوی د عافیت او د خیر ژوند نصیب کې او چې څوک هم په کیسټو کې په موبایلو کې دا اواز اوري ته دعاګانې قبولې کې ته د خیر او د برکت زندګي نه اما بعد دوستان دې موږ سره ډېر اخلاص کوي ډېر مینه کوي ډېر محبت کوي دې نومونه نه علم لکه مې پراتري خدای ته سره مینه وکړي ته خیر او برکت نصیب کې او د فتنو آفات